بسم الله الرحمن الرحیم. نن په HTML کې په دوه مهمو موضوعاتو باندې بحث کوو. یو انکوډینګ یا کریکټر سیټس او بل URL یا یونیفارم ریسورس لوکیټرز. راځو تر هر څه نه مخکې په لومړۍ موضوع باندې بحث کوو. په HTML کې کریکټر سیټ څه ته وایي؟ په HTML کې که تاسو غواړئ ستاسو صفحه په صحیح شکل باندې وښودلی شي او براوزر وکولی شي ستاسو هر کرکټر وپیژني، نو تاسو به کرکټر سیټ یا انکوډینګ استفاده کوئ. تر ټولو نه مشهوره او تر ټولو نه عام چې ده UTF-8 ده چې تقریبا ټول کرکټرونه او سمبولونه کولی شي وپیژني او کور یې کړي. او په HTML5 ورژن کې همچنان کرکټر سیټ بای ډیفالت یعنی په خپل خوښه باندې UTF-8 اتومات ورکړل شوی ده. نو که چېرته تاسو غواړئ UTF-8 مشخص کړئ نو له ټګ د میتا نه به استفاده کوئ. دوستانو راځو په پریکټیکل شکل باندې دا کار کوو چې په 4م ورژن کې څنګه مونږ UTF-8 ورته تعینولو، په 5م ورژن کې څنګه ورته تعینولو او په CSS کې څنګه کولی شو UTF-8 تعین کړو. راځو اول د دې په باره کې خپله پروژیکټه د یوه ټکسټ ایډیټور په واسطه باندې اوپن کوو. له دې نه وروسته دوستانو زه راځم خپله انډکس صفحې ته. که وګورئ دغلته مونږ UTF-8 لرو، دغه ده چې اوس ما فعلا کامنټ کړی ده. زه راځم همدغه پروژیکټ اوپن کوم په یو براوزر کې انډکس. دوستانو وګورئ زمونږ هر ټکسټ په صحیح شکل باندې ښکارېږي. که پښتو ټکسټ وي، که انګلیسي ټکسټ وي، هر ټکسټ چې دا په منظم شکل باندې ښکارېږي. نو بعضې براوزرونه بیا نشي کولی دا ټکسټ تاسو ته ښکاره کړي. که چېرته تاسو غواړئ UTF-8 ورته تعین کړئ نو په دې شکل باندې ورته تعینېږي. ټګ د میتا به ولیکئ، له هغې نه به وروسته UTF-8 ورته تعین کړئ. تاسو په اول راشئ، یو دانه ټګ د میتا به ولیکئ، په هغې کې به چار سیټ یا کرکټر سیټ ولیکئ. دا به مساوي کړئ له څه سره؟ له UTF-8 سره. دا کیس سنسیټیو نه ده، فرق نه کوي کوم لوی ولیکو او کوم کوچنی ولیکلو. په دې شکل کولی شئ تاسو د 5م ورژن لپاره UTF-8 مشخص کړئ. نو کوم چېرته دا مشخص کړو ستاسو ټکسټ په منظم شکل باندې ښکارېږي. بعضې براوزرونه دي چې بیا تاسو ټکسټ په ښه شکل باندې نه ښکاره کوي. زه د دې یو مثال دلته تاسو ته درکړم. که چېرته تاسو UTF-8 نه وي ورته تعین کړی، اوس زه داسې براوزر نه لرم، ټول یې تقریبا سپورټ کوي. زه دا ویډیو اوپن کوم، په دې شکل باندې اوپن کوم چې تاسو ته ښکاره شي. که چېرته تاسو UTF-8 نه وي ورته تعین کړی نو تاسو ټول ټکسټ هغه پښتو یا انګلیسي ټکسټونه به یا خطونه به په دې شکل باندې تاسو ته ښکارېږي. نو تاسو په دا فکر وکوئ چې دا څه مشکل کې راپیدا شوی ده. آیا موږ ټکسټ یې ونه پېژندلو، خط یې ونه پېژندلو؟ بله، هماغه علت ده چې تاسو UTF-8 ورته تعین نه کړئ نو تاسو خطونه به ټول په دې شکل باندې خراب کړي. نو UTF-8 ډېر مهم ده. راځو خپله W3 ته. په دې کې مونږ ویلي وو چې مونږ یو دانه کرکټر سیټ لرو په نوم دی یا سټنډرډ لرو په نوم دی ASCII، چې دا خپله له څه څخه اخیستل شوی ده؟ له امریکن سټنډرډ کوډ انفارمیشن انټرچینج څخه اخیستل شوی ده، چې دا کولی شي تقریبا 128 رقمه مختلف کرکټرونه موږ ته ډیفاین کړي یا ورته مشخص کړي. که په هغې کې عددونه وي، حروف وي، کرکټرونه وي. بل چې دا ANSI ده چې تقریبا 256 مختلف کرکټرونه موږ ته مشخص کولی شي. خو دلته موږ مخکې هم وویلې چې UTF-8 چې ده دغه په دې کې چې څه کرکټرونه دي دا ټول تقریبا کور کولی شي او پېژندلی شي. دوستانو مونږ تاسو وویلې چې په 4م ورژن کې کله چې مونږ به کرکټر سیټ ورته مشخص کولو په ډېره سختۍ سره به ورته مشخص کولو. دا کولی شوی د مونږ له یاده وتلی وای. د میتا ټګ مو لیکلو، HTTP م لیکلو، کانټینټ ټم لیکل او بیا ورته تعینولو چې ټکسټ چې د HTML ده، له هغې نه وروسته ورته لیکل چې د دې چار سیټ یا کرکټر سیټ چې ده ISO-895-1 ده. نو په 5م ورژن کې دې ته اساني راغلی ده، کولی شو په ډېره اسانۍ سره یې ولیکو. فقط چار سیټ یا کرکټر سیټ به ولیکئ UTF-8. نو ګوره دوستانو مونږ ویلي وو چې مختلف کرکټر سیټونه لرو
دغه چې دا UTF-8 ته چې تقریبا مونږ ویلي چې هر نوع کرکټرونه پیژني. ګوره دا چې دا هماغه امریکن سټانډرډ کوډ انفارمیشن انټرچینج ده، دا بیا نور دي چې تقریبا داس که وګورو مکمل پیژني. اوس دلته وګورئ دغه کوم یو چې امریکن سټانډرډ کوډ انفارمیشن انټرچینج چې هغه دا کرکټرونه نه پیژني، دا خو UTF-8 ټول پیژني. نو تاسو به همیشه د UTF-8 نه استفاده کوئ. اوس خو مونږ او تاسو زده کړل چې په خپله HTML 5 ورژن کې په دې شکل کولی شو مشخص کړو. تاسو هم چنان کولی شئ په 4 ورژن کې مشخص کړئ. کولی شئ د CSS د فایل لپاره یو ورته مشخص کړئ. را بشئ د CSS فایل ته، په دې کې به د ټولو په سر کې د کوډ په سر کې به تاسو ولیکئ. څنګه به ولیکئ؟ د ات علامه به ورکړئ او له هغې نه به وروسته ولیکئ 4 سیټ یا کرکټر سیټ. په ډبل کوډیشن کې به ولیکئ چې UTF-8 او سیمی کالن به ورکړئ. ریفریش. نو دا به بیا تاسو د CSS فایل وکولای شي چې ټول هر نوع کرکټرونه بیا وپیژني. په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې CSS ته هم UTF-8 ور وپیژنئ. نو دوستانو خدای دې وکړي چې کرکټر سیټ مو پیژندلی وي. دلته یې د کرکټر سیټ یا د UTF-8 کرکټر سیټ صفت کړی ده چې بعضې کرکټر سیټونه دي که نه د 0 نه تر 128 پورې کرکټرونه پیژني، بعضې دي د هغې نه زیات پیژني. خو دلته ویلي دي چې UTF-8 چې ده په دې کې تقریبا د 256 نه نیولې تر 10,000 پورې مختلف کرکټر سیټونه پیژني. نو تاسو به ووایه چې کرکټر سیټ څه شته وایي. کرکټر خپله دغه د ات علامه ته وګورئ. د ات علامه دا خپله یو کرکټر ده. دغه د ای حرف یا حروف دا یو خپله کرکټر ده. هر شی چې تاسو ګورئ دغه کامه ګورئ دا یو کرکټر ده. د هر شي ته کرکټر وایي. نو په دې خاطر باندې د کرکټر نه موږ او تاسو استفاده کوو او ډیر مهم ده. نو خدای دې وکړي چې دا مو زده شوي وي. په دې کې نور هیڅ شی نشته دي. راځو URL ته. URL مو مخکې وپېژندلو چې د یونیفارم ریسورس لوکیټرز نه اخیستل شوی ده. نو دا کله موږ استفاده کوو. URL چې ده د ویب ادرس لپاره یو دانه بل کلمه ده. نو خپله دغه URL دلته ښودل شوی دی. تاسو کولی شئ چې URL کمپوز کړئ. دغه د w3school.com ته کولی شئ چې تاسو URL ووایئ، یا د دې د انټرنیټ پروتوکول هم کولی شئ چې ورته ووایئ چې د w3school URL چې ده یا IP ادرس چې ده 192.168.0.0 د دې یا 0.50 د دې IP ادرس ده. دوستانو URL څه معنا؟ که چېرته تاسو دلته راشئ په دې کې تاسو ولیکئ w3school 3 school. که چېرته دا تاسو ولیکئ .com نو تاسو ته به هماغه ویب سایټ راځي او د دې پر ځای باندې که چېرته تاسو همدغه د دې URL ولیکئ یا IP ادرس ولیکئ هماغه شی به تاسو ته راځي 192.168.0.0. د دې په واسطه هم تاسو کولی شئ همدغه ویب سایټ را اوپن کړئ چې دا ډومین نیم ده. په اصل کې چې کله تاسو ریکویسټ ورته وکوئ نو هماغه ډومین نیم چې w3school ده هغه په دې باندې چینجېږي. نو راځي موږ تاسو چې همیشه دلته په دغه URL کې خپل یا ګوګل لیکو یا کوم بل شی لیکو یا w3school لیکو. د دې په خاطر باندې لیکو چې دغه ډومین نومونه چې دي اسانه دي. IP ادرس مونږ نشو کولی چې په اسانۍ سره زده کړو یا یاد کړو. نو په همدې خاطر باندې مونږ وویلې چې زیاتره اشخاص نوم استفاده کوي. په دې خاطر باندې چې نوم چې ده په URL کې اسانه ده د IP ادرس پر ځای باندې. له هغې نه وروسته مونږ دوستانو دلته وکتله چې دغه یو URL ده یا د URL یو ساینټکس ده سکیما. دغه چې ده ډومین ده د هغې نه وروسته پورټ ده. که په اصل کې ورته وګورو مونږ لرو سکیما لرو، پریفکس لرو، ډومین لرو، دغه ځای ته وګورئ پورټ لرو، د هغې نه وروسته پات لرو، فایل نیم لرو. سکیما څه شي ته ویل کېږي؟ سکیم چې ده مونږ ته د انټرنیټ د سروایس ټایپ ښیي. تر ټولو مهم او عام دوه نوعه دي چې یو HTTP ده او یو HTTPS ده. HTTP خپله هایپر ټکسټ ترانسفر پروتوکول ته وایي چې ډېر عام ده او د ویب د صفحو لپاره دا انکریپټډ نه ده.
یعنی هغه ټکسټ چې په کوم شکل په هغې کې وي په همغه شکل دی تا ته لیږي. بل چې دا اس ورسره اضافه ده، اس نه مطلب سیکیور، امن. دا چې دا زمونږ ټکسټونه او شیان انکریپټ کوي، بیا څوک نشي کولی چې هغه وګوري. قابلیت د لیدلو او قابلیت د هیک کولو یې سخت ده. له هغې نه وروسته پریفکس لرو چې موږ ته ډومین ښیي. ډومین پریفکس کوي، لکه دا با ډیفالت شکل باندې www ده، په دغه ساحه کې پریفکس لرو. او بل چې دا ډومین لرو، خپله ډومین چې دا موږ ته په انټرنیټ کې د ډومین نوم ښیي، لکه w3school. که چېرته موږ یو شی ګورو، زموږ او ستاسو دغه د ننګرهار یونیورسټي ویبسایټ ته کله چې دا موږ ګورو، نو په همدغه ځای کې به ورته ولیکو چې www.ننګرهار یونیورسټي به ورته ولیکئ، نو دا به تاسو ته راشي. ننګرهار یونیورسټي دغه شی دغه شي ته څه وایي؟ دې ته ډومین وایي. او همچنان له هغې نه وروسته موږ پورټ لرو. پورټ نمبر چې دا د هاست پورټ نمبر موږ ته ښیي یا ډیپاینډ کوي چې د HTTP د پورټ نمبر 80 ده. د HTTP د پورټ نمبر څو ده؟ 80 ده. موږ لرو بعضې نور دي لکه د مای اسکویل ده. د مای اسکویل د پورټ نمبر چې دا COC 06 ده. دا د مای اسکویل د پورټ نمبر ده. کولی شئ نور پورټ نمبرونه هم تاسو وګورئ. بل چې دا پات ده، په پات کې دوستانو موږ کولی شو چې د هر فات ته اشاره وکړو، لکه ډایرکټوري ته اشاره وکړو. موږ ته پات چې دا په اصل کې خپله روټ ډایرکټوري ښیي، یعنې اصلي ډایرکټوري ښیي. که چېرته موږ په دې باندې کلیک وکړو که نه، دلته وګورئ دا ریفرش کوم، موږ اوس فعلا روټ ډایرکټوري چې دا index.html ده. که زه په ټیسټ باندې کلیک وکوم، هغه به راته چینج شي. ګورئ test.html ته ولاړلو، نو دې ته پات وایي. فایل نیم چې دا د خپله په ډاکومنټونو کې یا په ریسورسونو کې د فایل نوم موږ ته ښیي، هغه آخري. دا چې شولو فات شولو، د دې نه وروسته دغه چې دا د فایل نوم ده. تاسو کولی شئ دا نور همچنان په w3school کې وګورئ. نو دوستانو زمونږ په دغه درس کې انشاءالله نور داسې خاص شی نه دي پاتې شوي. اوس URL په عملي شکل باندې زه تاسو ته ښیم چې بعضې نور شیان پکې دي، هغه به تاسو زده کړئ. نو URL کولی شي چې سینډ کړي زمونږ انټرنیټ د ASCII کرکټر سیټ په واسطه باندې. که چېرته په دې کې دا نه وي شامل، نو دا اتومات څنګه کېږي؟ کورټ کېږي. هر نوع URL دې ته چینجوي. URL خو تاسو خپله وپېژندلو، مخفف هم یې وپېژندلو. URL په اصل کې دغې ساحې ته وایي. په دغه ځای کې چې تاسو هر شی لیکئ، هر شی په دغه ساحه کې تاسو لیکئ، دې ته URL وایي. نو دغه چې دا بعضې شیان دا نه قبلوي. په دې ساحه کې بعضې شیان دي لکه سپیس، دا شیان چې دي نه قبلوي، په نورو شیانو باندې چینجوي. که چېرته موږ دلته راشو وګورو، نو سپیس چې دا تاسو نشئ کولی په URL کې اضافه کړئ. سپیس چې دا اتومات په مثبت علامه باندې یا همچنان په فیصدي شکل باندې چینجیږي. دا کولی شئ تاسو په w3school کې دلته په عملي شکل باندې وګورئ. زه دغلته ګوره، دغه چې دا اوس هیلو ده، هیلو، ځکه دا سبمیټ کړم هغلته راځي موږ ته هیلو. وګورئ دا چې دا ما w3school ته اشاره کړې ده، اکشن چې ده پیج 2.php ده. له دې نه وروسته موږ لرو ټکسټ مساوي ده له هیلو سره، همغه هیلو چې موږ لیکلی وو دلته راغلو. له دې نه وروسته که زه چېرته زه افغان ولیکم AFG، دا به همچنان همغلته موږ ته راشي. وګورئ دلته AFG م راغلو. که دلته زه چېرته فاصله ورکړم، نو اوس وګورئ زه د دې په منځ کې فاصله ورکوم. دلته فاصله مې ورکړه، سبمیټ مې کړه. وګورئ هغه فاصله په څه باندې چینج شوله؟ په مثبت علامه باندې چینج شوله. نو دا علامه کولی شي چې په مثبت علامه یا په فیصدي شل باندې چینج شي. نو دغه شیان دي چې تاسو نشئ کولی خودی په همدې شکل باندې تاسو ته په URL کې وښودلی شي. که چېرته دلته راشو دوستانو، دغه همغه شولو چې کله زه سبمیټ کړم په دې ساحه کې موږ ته ښکارېږي، او دا چې ده د جاواسکرپټ په واسطه باندې موږ ته ښکارېږي. وګورئ دلته فاصله شته ده. که چېرته زه URL انکوډ کړم، په دې شکل به موږ ته ښکارېږي. د هیلو ترمنځ دلته فاصله ده چې
دې په واسطه باندې موږ ته چینج کړله او دلته دغه بعض نور شیان دي دغه یو ده دا نه پېژني په دې شکل یې راته چینج کړله او داسې نور که چېرته زه همدلته AFG ولیکم فاصله F ولیکم وګورئ په دې شکل به چینج کړي سپیس هم نه پېژني سپیس خو د دې په نوم باندې چینج کړلو دغه د ندایه علامه چې دا په دې شکل باندې چینجوي ګوره دې په ځای ندایه علامه ورکوم هغه موږ ته په څه چینجوي په URL کې کولی شي موږ ته ندایه په بل شو باندې چینج کړي دلته زه تنها ندایه لیکم سبمیټ کوم ندایه موږ ته په څه باندې چینج کړي په فیصدي 21 باندې نو URL چې دا دوستانو تاسو کولی شئ د دې په باره کې مختلف هر څه وګورئ دغه چې دا URL ده په URL کې هر شی دلته وګورئ دغه فارمټ ته چینج کوي په UTF-8 کې دغه فارمټونو ته چینج کوي که تاسو چېرته د مثبت علامه ورکړئ په دې شکل یې بدلوي فیصدي 2B ګوره زه دلته د مثبت علامه ورکوم سبمیټ کوم دلته موږ ته په څه باندې چینج شي دا د UTF-8 کار ده چې په دې شکل به موږ ته چینج شي دغه مختلف نوع کرکټرونه دي چې بعض ته اجازه نه ورکوي چې هغه تاسو ته وښیي نو په دغه شکل به بیا چینجېږي د کاپي رایټ علامه ده که چېرته تاسو دا په URL کې ولیکئ په دې شکل به بیا چینجېږي تبدیلېږي به په دې کې تاسو کولی شئ نور هم معلومات پیدا کړئ په دې شکل باندې اوس دلته موږ ته وښودلی شو او که دلته وګورو کنټرول V او په دې شکل به موږ ته وښودلی شي نو دوستانو انشاءالله په دې کې هم څه نه دي پاتې شوي مونږ همیشه کوشش کوو چې په HTML کې هیڅ شی پرې نه ږدو په HTML کې یوه ذره شی هم کوي مونږ به انشاءالله تاسو ته ښیو نو تاسو هیڅ تشویش مه کوئ چې مونږ به تاسو ته له یوه ټګ یا له یوه شو څخه هم تېرېږو نه په هر څه باندې به تاسو انشاءالله پوهوو نو ستاسو د دعا په هیله الله مو مل شه